خپله زړه ختمه او د کاره لوېدلې بیټرۍ څنګه بیرته ژوندی کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، کوچي نیوز یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. صرف د هغو غریبو هیوادوالو لپاره دا طریقه در سره شریکوم د چا چې د کور یوازینۍ بیټرۍ خرابه شوې، د بلې وس نه لري او شپې تیارو ته تیروي. هیله ده چې په غور سره زموږ دغه پاملرنه په نظر کې ونیسئ. دا طریقه صرف په هغو بیټریو عملي کړئ کومې چې شارټ شوي، بیخي ختمې شوي دي او هیڅ کار نه کوي. د دې خبرې هیڅ ضمانت نشته چې د دې طریقې په اجرا کولو سره به مو حتما بیټرۍ ژوندی کیږي، خو 90% چانس د ژوندی کېدو شته. دا مو بیا خپل بخت دی چې څومره کار درته کوي او څومره وخت درته وباسي. لومړی، لاسونو ته مو دستکشې یا پلاستیک واغوندئ او د خپلې زړې بیټرۍ تیزاب په یو پلاستیکي لوښي کې واچوئ او بیټرۍ مو په اوبو پاکه پرېمینځئ. سم یې وشلکوئ تر څو تورې خټې ترې پاکې وځي او پلیټونه یې ښه سم صفا شي. احتیاط وکړئ چې تیزاب مو په سترګو، لاسونو یا جامو ونه غورځي. دوهم، چې بیټرۍ ښه سمه پاکه شو، بیا یو بوتل کوکاکولا یا پیپسي راواخلئ او ټولو خانو کې په تقسیم سره واچوئ او ټول بوتل پرې مصرف کړئ او د پاسه لږې مالګینې اوبه پرې واچوئ او د نیم ساعت لپاره یې همداسې پرېږدئ. دریم، که کوکاکولا نه وي پر ځای سوډا هم کارولی شئ. سوډا بیا هرې خانې ته یوه کاچوغه واچوئ او لږې لږې اوبه د پاسه پسې واچوئ. څلورم، نیم ساعت یا پاو کم ساعت وروسته مو بیټرۍ راواخلئ او هر څه ترې توی کړئ او یو ځل بیا یې په پاکو اوبو پرېمینځئ تر څو کوکاکولا یا سوډا او خیرې وغیره ترې مکمل ختم شي. یادونه: د کوکاکولا یا سوډا اچولو اصلي هدف دا دی چې پلیټونه دننه سم پاک کړي او ورپسې نښتې کاربن او خیرې ښه سم پاسته کړي او راوی باسي تر څو د صرفو نه د جوړ پلیټونه صفا شي، د تیزابو سره تماس پیدا کړي او کار شروع کړي. پنځم، چې د بیټرۍ نه مو اوبه په مکمله توګه ختمې کړي، بیا یې د کم تر کمه د 6 ساعتونو لپاره لمر ته چپه کېږدئ تر څو دننه نه بیټرۍ ښه سمه وچه شي. شپږم، چې بیټرۍ کله سمه وچه شي نو بیا هغه تیزاب کوم چې مو په پلاستیکي لوښي کې ساتلی راواخلئ او ور واچوئ. اووم، فکر مو وي چې دا تیزاب باید تیز تیزاب وي چې باید په گیج 1400 یا یو څه د دې نه هم زیات وي، خو بیټرۍ لکه د نوې مه ډکوئ او یو څه د خپلې اندازې نه کم تیزاب ور واچوئ. فقط چې د پلیټونو د پاسه لږ لږ تیزاب ودرېږي بس. پام وي چې کمزوري تیزاب کار نه کوي، ښه به دا وي چې د بازار نه ورته تیزاب راوړئ. اتم، د دې هر څه کولو نه وروسته بیټرۍ مو ښه سمه چارج کړئ، انشاءالله بالکل لکه د نوې بیټرۍ به درته کار کوي. له توجه څخه مو یوه نړۍ مننه.